راغلو ټیم د کمبود د وجه نه. بله مسله پکې دا ده چې د مړي نه قرباني څنګه ده. مړي نه قرباني کېږي که نه کېږي. یو سړی وایي زه د پیغمبر نه کوم. نو درې خبرې دې متعلق صرف یاد ساته. اوله خبره دا ده چې یو هغه مړی دی چې هغې په ژوند کې وصیت کړی دی چې هلکه زما مال دی او زما په مال کې به ګوره آینده کال کې خامخا قرباني به کوئ. زما مال کې به بچو یا چا ته چې وصیت کې دا قرباني به زما په مال کې کوئ. نو وصیت کوونکی چې دی هغه په خپل مال کې وصیت کولی شي په ډېر زیات کې په سلو درېیمه حصه د مال باندې. څه روایت دی د نبي صلی الله علیه وسلم والثلث اکثر او درېیمه حصه په مال کې وصیت دا ډېر دی. دې نه خوند دی پکار. د یو سړي په خپل ژوند کې دومره غم او فکر سود سره دی چې یاره زه خواشې مړ کېږم او مال نه پاتې دی او قربانۍ سره مې ډېره مینه ده نو زما دپاره به قرباني تاسو وکړئ. نو الله تعالی به قرآن کې فرمایي چې ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. هغه څوک چې د وصیت کوونکي کس وصیت واوري او هغه بدلی نو ګوره ګناه په هغه چا باندې او خلکو باندې چې هغه د چا وصیت بدلی. یو داسې مړی چې هغې په ژوند کې وصیت کړی دی بلکل ټیک ده الله به انشاءالله هغې ته د هغې اجر رسوي. دویم حالت د مړي د قربانۍ هغه دا دی چې هغه مړي نه مطلق قرباني کول وصیت یې نه دی کړی. مطلق مړی دی پلار دی نیکه دی وفات شوی دی او یو بچی یو اولاد یو څوک را لګېږي هغه د مړي نه قرباني کوي. دا ګوره بلکل دا جایز نه ده. دا هیڅ قسم جواز نه لري. ابن عثيمين الله فرمای الاصل في الأضحية أنها مشروع في حق الأحياء. و صحیح حق په قربانۍ کې دا دی چې دا حق د ژوندو دی. ژوندونه به قرباني کېږي مړو نه قرباني دا نشته دی. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې صحابه کرامو هغوی د خپل ځانونه ژوندونه دغه شان د خپل کور خلکو نه قرباني کړې ده. او څوک چې د عامه نظریه لري عام تاسو ګورئ څوک یې پیغمبر پسې کوي او څوک یې دغه شان د مړو پسې کوي. اما دا خبره چې ده نو خصوصیت صرف د مړي چې یاره د مړي دپاره دا قرباني ده او چې د مړي دپاره کوم د پلار دپاره کوم یا د بل چا دپاره نو دا بلکل جایز نه ده. په شریعت کې دې کوم اصل نشته دی. که موږ او تاسو وګورو د نبي صلی الله علیه وسلم په خپلوانو کې محبوب ترین خپلوان هغې ته خپل زړه حمزه زموږ د هغې نه ثابت نه وي چې هغې دپاره قرباني کړي. د الله پیغمبر په ژوند کې 3 لورګانې د هغې وفات شوي دي واده شوي لورګانې. نبي صلی الله علیه وسلم د یوې لور پسې دغه شان د یو قرباني نه ده کړې. دغه شان د نبي صلی الله علیه وسلم ګرانه بیبي خدیجة الکبرا ده په زنانو کې ورته خوښه بیبي په ټولو بیبیانو کې هغې نه ثابت نه چې هغې به قرباني کړې. که چېرته کېدله د الله پیغمبر بلکل بهترین کار هغې خامخا موږ تاسو ته ښودلی دی. نو فلهذا مطلق د مړي پسې قرباني دا نه کېږي. او درېیم حالت داسې دی یو سړی په کور کې قرباني کوي. کور کې یو سړی قرباني کوي د هغې په نوم باندې دا قرباني نو که هغه نیت وکړي د خپل ځان دپاره د خپلو بچو نیت وکړي د کور فامیل نیت وکړي چې یاره دغه یوه قرباني ده زما په نوم ده او ما سره به انشاءالله د کور خلک هم شریکي او ما سره به دا مړي هم شریکي زما چې کوم خپلوان دي مور او پلار دي هغه هم لري. انشاءالله امید ده چې هغې ته به د اجر مرتبه کې ورسېږي. دا احکام ذکر کړي دي شیخ ابن عثیمین رحمه